قدرمندو دا یو عظیم کلام دی، دا یو عزت والا کلام دی، دا د انسان درجه اوچتوي، دا د انسان عزت زیاتوي او د هر کلام یو اثر وي. که یو انسان خبره کوي د انسان د کلام بیل اثر وي. که دلته کې اوس زه تاسو ته ردې بدې ووایم، زما د ردو بدو هغه ریاکشن او هغه اثر به دا وي چې ستاسو غوږونه به سره شي، تاسو به غوسه شئ، او که نه زه درته خشته خبرې کومه نو تاسو به په هغې باندې خوشحالیږئ. نو دغه شانتې دا کلام پاک د الله جل شانه کلام دی، د دې خپل اثر دی. لکه اوس د هر انسان د کلام خپل اثر وي. د عبدالرحمن بابا اشعار که مونږ وورو چې په کومې طریقې سره هغه شعرونه ویلي دي، زمونږ د هر چا په زړه کې دا خواهش دی چې کاش مونږ دا انسان لیدلی وی چې د څنګه خشته کلام ویلی دی. دغه شانتې د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث چې مونږ وورو، زمونږ په زړه کې دا خواهش پیدا کیږي چې دا نخشته احادیث بیان شوي دي، کاش چې نبي علیه الصلاة والسلام ما لیدلی وی. دغه شانتې یو پیره د ایران یو بادشاه او هغه خپله شاعر و، نو د شعر یو کړی جوړه که په فارسی کې د دا شعر ویلی وی در ابلق کسی کمدید موجود، وی چې کله برګه ملغلره وي توره او سپینه وي، وی دا ډیره نایابه وي او دا ډیره قیمتي وي او ډیره کمه وي او چا لیدلې نه وي. ده خو دا شعر جوړ کو، خو د دې دویمه کړی دله نه ورتله. ده په دې باندې ډیر سوچونه وکړل، خو ذهن ته داسې څه خبره را نغله چې هغه د دې اولې کړی مناسب وي. نو د په ایران کې نورو شاعرانو ته ووی چې ای شعراو، که چېرته تاسو له د دې شعر کړی درځي نو ما ته ووایئ چې زما دا شعر مکمل شي. خو هغه زمانه کې داسې څوک پیدا نه شو چې ده ته د دې شعر دویمه کړی ویلې وه.